ډیره مهرباني لرلې څه خو نو نسته په کاکړۍ به ورترم خو تر هغه له مخکې دوې خبرې ډېر مهم بولم کله داود باتوزئ سم پر دې باندې وغږېدو چې په نننۍ دور کې د سوشل میډیا چې کوم اهمیت او د هغه چې کوم د چلولو طریقه ده یو شی ډېر واضح دی په دې اوس وخت کې موږ پر دا سوشل میډیا باندې وینو زموږ ډېر ځوانان په دې کې خو شک هم نشته چې پښتو یا زموږ ژبه نه ده یا د پښتنو مرکزه نه ده مرکزیت یې دا دی او بلکې شمس ناست دی او د مشرانو خلکو به ویلې سیاست یې رانما دی او ادب یې تفسیر دی الو سیاست رانما دی او ادب یې تفسیر دی په دې شیانو کې خو شک هم نشته لیکن کله د سوشل میډیا د استعمالېدو او د هغه کوم طریقې کار دی زموږ په د قانون په شی کې وګورئ ما یو دوه کیسه د سایبر کرایم داسې راغلی یو په کراچۍ کې چې ډاکټر فرحان کامراني چې هغه پی ایچ ډي ډاکټر و او هغه دارنګه په کیس کې په 170 ورځې پورې په جیل کې ناست دی او یو کیس اوس دا د زموږ اگر سره په پینډینګ کې دی په انډر ټرایل دی چې هغه اوس هم روان دی هغه هم د سایبر کرایم له وجې بنیادي طور چې کله د کرایم یا د جرم خبره وکړې د جرم چې معنا وګورې دا دوه لاتینی لفظونه دي یو ته منځریا او بل ته اکټسریا منځریا یعنی ستا ذهنیت کې ست یو شی سوچ وکې او تاغه کار کړی نه وي دا تر اوسه ترغه پوری جرم نه وي کله ست یو سوچ وکې منځریا یعنی ګلټي مایند یعنی غلط خیرن نظر یا غلط ذهنیت او کله بیا ست پرغه باندې هغه عملی کار هم وکې او مثلا زه دا یم چې سوچ کوم چې زه به د یونس صاحب خلاف یو پوسټ کوم یا زه دا سوچوم چې زه به د اکمل صاحب سکوټر غلا کوم سرکم ټیم پر زه سوچوم دا جرم نه دی که چیرې ما د یونس صاحب د کردار کشي یا یو داسې خلاف دی پوسټ وکړي چې په هغه باندې د شخصیت یا د تاوان رسېږي هغه ما په اکشن کې وکړي یا ما د اکمل صاحب سکوټر غلا کړي دا ما په اکشن کې وکړي نو دا ما یو جرم وکړي دلته زموږ ډېر ځوانان داسې دي ډېر زموږ داسې ملګري دي چې هغه پر عموما بنیادو باندې دوی خو هغه ستمري نه لیکن هغه د جرم په زمره کې راځي خو بیا په دا کې کله کله ډېر څه دفې دي لږ څه کوچنۍ څه زوروري نو دا په 2014 کې باقاعده یو اکټ وتلی دی دغه پیکا اکټ هم یا د 2014 اکټ هم ورته سایبر کرایم په دغه کې دا یو استمه د فائدہ ده چې کله ته د چا خلاف دی چا شخصیت ور خرابې یا د شخصیت تذلیل کوي یا دغه بیزتی کوي یو استم د په دا شای سیدا سړی به 15 کال جیل 50 لک روپۍ جرمانه او په جیل کې هم هغه دی وای ریګریس امپریزنمنت دوی جیل یو ریګریس یو سیمپل ریګریس واغه ته کې د با مشکت سلاغه سره به مشکت هم نو دا خبره په دې ځای باندې لږه بنیادی طور سمرمه چې له جذبات څخه کام د کام مقدمه همیشه کله هم په جذبات په ممجوی باندې نه ډیره په ساينسي طریقه باندې او په ډیر ساينټیفیک طریقه باندې با تبه وړي کله اجومي سي کله هم بدلون نه دراوښتل همیشه منظمه او ارګنایز خلکو خپل کامی مبارزه کړي دا او خپل کامی مقدمه رسول دا خپل ځای ته برال خبر روانه زبه ای موسمون هم بدلې راي کاکړي او بل یو شی بل درشم دا شاعري یا نظم دا د ادب یو اړخ دی ادب دومره پراخ دی بلکې کته په نثر کې لکه کپا ټپای کپا کې زموږ فولکلوري ادب کاکړي غاړي او کداغه هر کار سپاغه کې تخیل تفکر او ستاره شایسته ونر باندې تړلای سي دا د ادب برخه ده او شاغه ستاله دې سیم ستاله دې خار سره تړلې دا خو بیا غیر سره مزاحمتي ادب کې راځي بهرحال وسه پرون پر دې باندې مو پروفیسورم ژغېدو چې دا اوس د بل پر 22 تاریخ باندې سیل خيزي یا د سیل راغورځي نو د کډوالو بیا خپل یو کیمستري دا خپل یو ژوند دی او په هغه کې د کډوالۍ ژوند سره سره تک وی ستړیا وی مینه وی ګرانه وی نو یو غاړه دا وای منې رالی سهیل غورځي ستالم به بوري راګرځي او بل ځای بیا دا دی او د غرنګ بیا کله کله د او د کې باقاعده د منې یو اظهار دی چې منې پر لدغه سیل وخاته سهیل پر 22 تاریخ خیز د دې مطلب دا د موسم بدل دی کډوال بخپل کډي زیاته وي
او کډې ویل کېږي پر 2 وخته باندې او زاڼې هم پر دغه 2 وختو راځي یو پر سرموڼ باندې یو پر منې باندې او یا یو سرموڼی سوی و سرموڼی شنې سوی سپاین دي زلبیل بسې شوران دي یعنی بیا سره ځي او راځي او بیا د ګرانۍ او د مینې اظهار دی اوس به کډې راوایي پر مخ بیا باد وایي فیکي رانږدې د ګران کږدۍ کوم وزر له خوشحالۍ شته ډېره مهرباني سیشن صحیح ته هم خوند ورکړي بیا او خدای غني دی داد به وکړي موږ به هم د خیسارې کې نو پروفیسر جمال کوي سړی په دا غاړه تر ډېره د سر نه خلاصېږي د بیا د په ساده کې ولس به دا غټې میاګیانې چا لرلې نو دا به د خیساره د کاکړ خراسان پر خوا ختل د کشنۍ میا والا غالت هم ګزاره کېدل نو ویلې ول نو خود به مېړه ډېر د زموږ د آیات غوندې وي نو میا به کشنۍ وله خدای غني دی دا موږ به هم د خیساره کې ستاسو ډېره مننه ډېره مهرباني ژوندي اوسئ